سلامونه ملګرو، روژه د ټولو ملګرو مبارک وي. خدای دې وکړي چې موږ او تاسې هغه ډول روژه ولرو په کوم ډول چې د روژې حق دی او په کوم طریقه چې یا په کوم ډول چې الله تعالی له موږ څخه غوښتې ده. ملګرو، یو څو دقیقې وخت مو نیسم، خو زه دا ضمانت درکوم چې انشاءالله تاسې په دغه ډېره کړي وخت به بیا پښیمانه کیږئ نه. د روژې هغه د فاضلات او ارزښت په اړه ټول ملګري تر ډېره معلومات لري، خو زه دغه د طب له اړخه یا روژه چې د طب له اړخه څومره ګټې او فواید لري په دې اړه یو لنډ معلومات درته خپروم. هیله ده تاسې له موږ سره دغه معلومات وګورئ. زه باوري یم چې ډېر څه به ترې زده کړئ او په کتلو یا لیدلو به یې پښیمانه نه شئ. د روژې په اړه موږ ته یوازې همدا کافي ده چې دا د الله تعالی امر دی، خو راځئ په دې هم پوه شو چې زموږ پر بدن د روژې اغیزې څه دي. د غذایي علومو د ژورنال یوه څېړنه ښیي چې روژه د هضمي سیستم ته آرام ورکوي، پاکوي چې بیا په وجود کې د غذایي موادو جذب په ښه ډول صورت نیسي. خلک یې نه پوښتنه وکړله چې دغه نوبل جایزه تا واخیسته، تا کومې لارې پیدا کړي دي د سرطان د مرض د تداوی او د هغې د مخنیوي لپاره؟ نو هغې ویلې یوازینۍ لاره دا ده که چیرې یو شخص په کال کې د 15 ورځو نه واخله تر 9 ورځو پورې ځان د 8 نه واخله تر 12 ساعتو او بالاخره تر 14 ساعتو پورې ځان اوږې وساتي، دا د سرطان د مرض په مخنیوي کې فوق العاده رول لري. د فیزیولوژي او میتابولیزم امریکایي ژورنال یوې مطالعې موندلې چې روژه د انسولین حساسیت زیاتوي او په وینه کې د شکر د کنټرول په واسطه د دویم ډول شکر ناروغۍ مخنیوی کوي. ډیر وزن یوه بله نړیواله ستونزه ده چې روژه په مدیریت کې مرسته کولی شي. د نیو انګلند طبي ژورنال تحقیقات ښیي چې روژه د میتابولیزم په لوړولو او وازدې په سوځولو په اغیزمنه توګه د وزن له کنټرول یا کمښت سره مرسته کوي. پلاټونو داسې شواهد ترلاسه کړي چې روژه د التهاب په کمولو، د زړه او بندونو د ناروغیو مخنیوی کوي. د جان هاپکینز پوهنتون طبي تحقیقات وایي چې روژه د حجرو د ترمیم میکانیزم تحریکوي، د فشار او سټرس په وړاندې د انسان مقاومت لوړوي چې دا د عمر له اوږدوالي سره مرسته کوي. څېړنې ښیي چې روژه د اعصابو د فعالیت په زیاتولو کې رول لري. عصبي حجرې یا نیورون ته وده ورکوي او د یادښت د له منځه تللو په څېر عصبي ناروغیو څخه انسان ژغوري. تحقیقاتو له فزیکي ګټو ورهاخوا د روژې ذهني او روحي ګټې هم تایید کړي دي. مطالعات ښیي د ذهني روښانتیا او د ځان انضباط یا په ځان د کنټرول د زیاتوالي لپاره روژه ښه انتخاب دی. روژې سره دا او نورې ډېرې تړلې ګټې موږ په دې یقیني کوي چې روژه په بشپړه توګه د الله تعالی له لورې په خپلو بندګانو رحمت، برکت او د بښنې ذریعه ده.